الرحمن الرحیم. ملګرو په ټول ملک کې پاکستان کې سیلابونه راغلي دي. نو د دغه سیلابونو د وجې نه یو پیرې بیا د ډیمونو خبره کیږي او د کالاباغ ډیم هغه خبره پکې هم څه خلکو را ژوندی کړه. څه خلک وایي په پنجاب کې چې که کالاباغ ډیم وی نو بیا به دوره تباهي نه کېده، دوره نقصان به نه کېده. پښتونخوا کې څه خلک وایي چې باچا خان ته ولی خان ته دوا وکوي چې هغه کالاباغ ډیم نه دی پرېښودی، که چېرې کالاباغ ډیم وی نو نقصان به د دې نه په څو چنده سیوا و. نو دې کې څه رښتیا والی دی؟ د کالاباغ ډیم د منصوبه د کله نه شروع شوه، چا شروع کړه، ولې تر اوسه ونه چلېده، د چا په منځ کې پکې اختلاف راغی، پښتانه ولې خلاف دي، سندیان ولې خلاف دي. دې ویډیو کې هم دغه کیسه کوو. ګورئ په لومبي ځل باندې دا خبره د دې ډیم د جوړولو اعلان ضیاء الحق کړی او د ضیاء الحق په خپله زمانه کې بیا د دې ډیم د جوړولو لپاره هغه پریکټیکل سټیپس هم پورته کړل چې ورلډ بینک سره مذاکرات وکړل او ورلډ بینک دې ته تیار شو چې د کالاباغ ډیم دپاره پیسې ورکړي. نو بیا د په دغه زمانه کې د کالاباغ ډیم سایډ چې کوم دی هغې ته نه مشینري هم را جمع کړه او څه میټیریل هم راړی شو، لکه داسې ښکارېده چې بس کار شروع کوي یا څه لږ ډېر شروع کړو. خو د هغې نه پس په دغه د پښتونخوا د طرف نه او د سند د طرف نه د دغې ډیم مخالفت کې مضبوط اوازونه اوچت شو او ډیر سخت مخالفت وشو. دومره سخت مخالفت وشو چې ډیکټیټر ضیاء الحق یې په دې باندې مجبوره کړو چې د کالاباغ ډیم باندې کار ودرئ. نو پښتونخوا ولې مخالفت کړی دی، سند ولې مخالفت کړی دی، بلوچستان ولې مخالفت کړی دی؟ نو هغه ریزن د پښتونخوا چې کوم دی هغه دا دی چې دا ډیم چې دی کالاباغ کوم ځای کې دی نه، کالاباغ په میاوالي ضلع کې دی په پنجاب کې. د میاوالي پښتونخوا سره هم بارډر دی او ځکه دا میاوالي کې د پښتانه غنیازي قبیله ده که نه، نو د پښتنو د طرف نه او د اے این پی د طرف نه د دوی د مشرانو د طرف نه دا موقف و، دا سټینډ و چې که چېرې کالاباغ ډیم جوړ شي نو د کالاباغ ډیم د وجې نه نوخار ضلع چې کومه ده نو دې کې به اوبه ودرېږي، لکه دا به په اوبو کې راګیره شي. ورسره په خوا کې چې کومې دا صوابۍ او د مردان دواړه ضلعې دي نو دا به اوبو کې نه راګیرېږي، خو څه وخت پس په هغه سیموتور چې ورته وایي چې ځمکه د لاندې نه زیم کوي او بیا خوره شي، نو څه وخت پس په د مردان او د صوابۍ دا زرخیزه ځمکه دا به دکه د سیموتور ښکار شي، خوره به شي او څه وخت پس به بنجر شي، بیا به هېڅ نه کوي. نو دا دومره لویه د صوابۍ نه مردانه د نوخار دا ځمکه دا دومره قیمتي ځمکه زرخیزه ځمکه چې موږ پرې اوبو د وجې نه د ډیم د وجې نه موږ ته خرابېږي نو موږ دا ډیم نه منو. او د دې نه مخکې هم موږ چې کوم دی نه توربېلا ډیم په پښتونخوا کې جوړ شوی دی، دوره علاقه هندله درکړې ده، ورسک ډیم په پېښور کې جوړ شوی دی، نو بس موږ ډیمونه دا جوړ کړل، نور تاسو جوړ کړئ که نه. نو د هغوی موقف دا و په هغې کې چې کوم دی نو وزن شته. د سند په دې باندې څه اختلاف دی نه، د سند اختلاف دا دی چې تاسو کله کالاباغ ډیم جوړ کړئ نو هغه ډیم چې سوره اوبه تاسو سټور کوئ او بیا د هغې نه سوره اوبه چې کوم دی نه دلته کې یوز کېږي، یوټیلایز کېږي. نو چې څنګه لکه دوی وایي که نه چې د کالاباغ ډیم نه به ایریګیشن کېږي، 70 لاک ایکړ علاقه به ایریګیټ کېږي. نو چې 70 لاک ایکړ علاقه د هغې نه ایریګیټ کېږي نو هغې 70 لاک کې 8 لاک ایکړ چې ده نه به پښتونخوا کې اپاشي کېږي، دا نوره چې کوم دی نه را 62 لاک چې دن دا په پنجاب کې کېږي. نو چې دا پنجاب کې دومره زیات ایریګیشن کېږي دا څه په پښتونخوا کې کېږي، نو سند ته به اوبه بیا څنګه ځي؟ او دا خو به دریای سیند باندې دی چې دریای سیند اوبه دلته کې یوټیلایز کېږي، نو سند ته خو به اوبو کې کمې راځي. نو سند د دې د وجې نه مخالفت کو، خو دا به په فیوچر کې سند صوبه او د سند زرخیزه ځمکه بالکل داسې شي چې صحرا به شي، ختمه به شي، بنجر به شي. د سند د دې د وجې نه مخالفت وکړو. نو دلته اے این پی مخالفت وکړو، هلته پیپل پارټۍ مخالفت وکړو، جمعیت علماء اسلام هم د دې منصوبې مخالفت کړی، اگر چې د هغوی په ایکچوال کې هغه نیشنلست پارټي نه ده، نیشنل پالیټکس نه کوي، خو هغوی د داسې ښکاره شوه چې د دوی صوبې مخالفت کړي. بلوچستان د دې ولې مخالفت کړی؟ بلوچستان ته د کالاباغ ډیم نه هېڅ تپ نه رسي، هغوی ته هېڅ نقصان نه و، نه ورته څه فایده وه، خو هغوی وی چې دوو صوبو د دې خلاف قرارداد پاس کړه او دا هغوی پرې خفه دي. نو موږ هم بیا چې کوم دی نه داسې پروجیکټ نشو حمایت نشو کولی، نو موږ بیا په دې وجه باندې د هغې مخالفت کوو. دا په هغه زمانه کې چې ضیاء الحق په زمانه کې کله د دې مخالفت وشو نو په دې داسې مخالفت شوی و چې ضیاء الحق خپل ګورنر چې و چې پښتونخوا کې هغه ګورنر مقرر کړی فاضل حق نوم و، نو هغه هم د دې مخالفت کې راغلی و. نو هغه حمایتیان چې کوم دي نه هغوی د دې په آرګومنټ څه پیش کوي، نو هغوی وایي چې ګورې ډیمونه خو غټ پکار دي، لوی پکار دي، ځکه چې د پاکستان واټر سټوریج کیپیسټي کمه ده چې دا سیوا شي. بالکل حقیقت دی، دا سیوا کول پکار دي. او ورسره دا ده چې پاکستان کې انرژي کرایسس دي، نو د بجلی د پیداوار دپاره هم پروجیکټس لګول پکار دي. د دې کالاباغ ډیم بجلی پیداوار 3600 میگاواټ دی، چې 3600 میگاواټ موږ د هایډل پاور
ارزانه بجلی ملاویږي نه دا ښه نه ده ولې کله دا ډیم جوړ شي نه د دې نه به سیلابونو روکتام کېږي دا هغوی ارګومنټس پیش کوي خو اصل کې اکچوال خبره دا ده د ټول کیسې کنکلوژن دا دی که نه چې ولې پاکستان کې د ډیم جوړولو لپاره صرف د کالاباغ دا سایټ پاتې دی ولې نور ځای کې ډیمونه نه جوړېږي دا اوس چې دا سو ډیم منډا ډیم او دا سوره د سوکي کیناري ډیم او دا سوره جوړېږي دا درې واړه دي چې ما نومونه واخیستل دا پښتونخوا کې دي د کشان په آزاد کشمیر کې کاروټ هایډرو پاور پروجیکټ اوس کمپلیټ شو نیلم جیلم 2 کاله مخکې کمپلیټ شوی دی نور دنیا ډیمونو سایډ شته د امرباشا ډیم غټ ډیم نه په هغې باندې کار شروع دی هلته کې دی دغه کې یو داسې ډیم چې په هغې باندې نورې صوبې خفه دي د وفاق پې کمزوری کېږي نه د هغې ډیم نه زه هم که واوړي دا خلک او دا پرېږدي نو دا به ښه خبره وي امید دی چې دې ویډیو نه به تاسو څه لږه ډېره زده کړه کړي او نور که د دې باره کې څه هم تپوسي نه هغه تاسو په کمنټس کې کولی شئ بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان